سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به وي. دوستانو غواړم تاسو ته د ویډ آی کیو په نامه باندې معلومات درکړم چې څنګه برنامه ده، څنګه کار کوي په موبایل کې. راځو دا برنامه دلته خلاصوو. ښه، کله مو چې خلاص کړو دوستانو، په اوله برخه کې تاسو ته البته په فری وخت کې تاسو ته 3 دانې پیشنهاد کوي چې که دغه کلمه تاسو په خپل ویډیوګانو کې وکاروئ نو تاسو ویډیوګانې به ډیر ویو اخلي، ځکه دا کلمه چې ده په یوټیوب کې ډیره مخته ده. اوس یو کلمه یې دغه راته راوسته، که تاسو غواړئ دا ساوت کړئ د بل وخت لپاره بیا وکاروئ نو داسې باندې به وکړئ. نو بله څه شي راوسته، دوم درجه کې دا ده کنترول هر کشور چطوری دفاع میکنه مارشلو. همدا کلمه ده، بس یو یوټیوب کې څنګه سوې ده، وایرال سوې ده. نو تاسو هم که په دغو ټایټل باندې محتوا جوړه کړئ نو ډیر لیدونکي به انشاءالله ولري. دا برنامه تاسو ته پیشنهاد کوي، یوټیوب نه یې را اخلي او تاسو ته یې ښیي. دا هم سیو کوو. او بل همدا کلمه ده چې گوسپندو RGB کردم، گوسپندو RGB کردم، همدا یو کلمه ده. نو لیدونکي زیات دي، دا هم سیو کوو. نو دلته باید تاسو که غواړئ چې نورې داسې پیشنهادات تاسو ته وښیي درې کې، نو دلته باید تاسو دا برنامه کې پیسې ورته واچوئ او دا برنامه واخلئ، نو تر څو نور هم درته وښیي. دا 3 دانې پیشنهاد تاسو ته خوشي کوي. وروسته له هغو دوستانو راځو کته optimize your video. دغه د ما ویډیوګانې د چینل ښکاروي او چې دا کته نور امار ښکاروي راته. دلته که چېرته تاسو غواړئ چې 2 چینله مقایسه کړئ، یو چا سره په رقابت باندې نو یو د تا خپل چینل یو د هغو چینل واچوه، نو تا ته به هم امروزه د هغو ویو د هغو هر څه معلومات کېږي چې ته مخته یې که هغه مخته ده. دلته چې کوم دا پیشنهادونه موږ سیو کړو، دا بیرته په دې ځای کې موږ پیدا کولی شو. ګوره دغه 3 دانې مې سیو کړم، دا ما مخکې هم سیو کړی دي، دا په دې ځای کې راځي موږ تاسو ته. ښه، خو اوس راځم زه یوه ویډیو خلاصوم. مثلا دا ویډیو ده، دلته یې موږ ته هر څه را خلاص کړه. ګورو ټایټل یې ده، دلته تغیرات پکې راوستی شو، ډسکرپشن یې ده، دلته تغیرات پکې راوستی شو، تګونه یې دي، دا ټول تګونه دي. او دلته درجې تاسو ته معلوموي چې مثلا تګ چې ده اولنی په 100 کې 34 درجې دغه کلمه ښه ده، او بیا دا بل تګ چې ده دا تر هغو پورتنۍ نه ښه ده، 6 ده، دا بله 30 ده، دا بله 40 40. نو هر څومره چې دغه پورته وي د هغو نتیجه ښه ده. نو دغه سو دلته په آخر کې 3 دانې تګونه تاسو ته خوشي پیشنهاد کوي چې که دغه تاسو تګونه واچوئ نو تاسو ویډیو به لیدونکي اضافه سي، لکه دا جمع علامت چې ووایئ اضافه کیږي ورته. ښه، دلته اوس وایي چې په 50 کې 30 د تاسو ویډیو سیو سوې ده، یعنې تاسو ښه ډسکرپشن یا ښه ټایټل یا ښه تګونه ورکړي دي. نو که 50 ته ورسیږي دا به بیا تر ټولو څنګه وي، ښه وي. ښه، چک لیست ده. نو دلته چک لیست راځي. چک لیست کې 83 اوس حروف ما لیکلي دي، که 80 حروف وي نو هغه ډېر ښه راځي. او ډسکرپشن چې ده 532 ما لیکلي دي، نو 5000 جای وي، خو 532 هم وکې سوی ده، په شنه خط باندې راغلی ده، صحیح خبره ده. او تګونه چې دي 500 جای وي، ما 469 ورکړي، بلکل دا هم په شنه خط راغلی ده. او دغه ځینې چې دي دغه د تاسو د ویډیو په بیخ کې کوم په انګلیسي باندې څوک ویډیوګانې جوړوي، د هغو لپاره ده چې کته هغه یې روښانه کړي، چې تاسو غږیږي هغه ترجمه درته ولیکي. دا هم د موږ وکې ده. او بل څه ده شیر آن فیسبوک. په فیسبوک کې باید شیر کې، تر اوسه ما دا ویډیو نه ده شیر کړی، که شیر چې دا هم اتومات وکې کېږي. دا تګ ان ټایټل. نو ښه، دغه دوستانو ډیر یو ښایسته چک لیست تاسو ته درکوي چې هره ویډیو تاسو چک لیست کې دلته وګورئ، نو تاسو ویډیو په ډیر یو ښه رقم اوسي او د تاسو ویډیو به ښه لیدونکي پیدا کړي. نو دا په ټوله کې ډیر یو ښه اپلیکیشن ده. که تاسو غواړئ کار ورنه واخلئ، همدې رقم باندې تاسو کار ورنه اخیستی شئ.
که مو غوښتل چې کمپیوټر کې هم درته وښیم کومنټ وکړئ په کمپیوټر کې به هم دا تاسو ته انسټال کړم او تاسو ته به یې وښیم چې څنګه ګټه ورنه واخلئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي لایک کومنټ او سبسکرایب هم هېر نه سي. په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.